د ښځو ښکلولو یا مچي کولو ګټې او طبي تاثیر. سلامونه دوستانو، ستړي مه شئ. په دې له روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به وئ. که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. همدارنګه د ګونګړي نشان هم ووهئ چې راتلونکې ویډیوګانې تاسو ته تر ټولو ژر ورسیږي. د ښځې د ښکلولو طبي تاثیرات. د ښځې نه چپه اخیستل یو د هغو لغاتو یعنی ژبو نه ده چې ترجمې ته ضرورت نه لري، لکه د سترګو ژبه او د خپل ښځې سره د محبت ښکاره کولو او د شهوت پوره کول یوه اسانه لاره ده. خو په ښکلولو کې د دې نه علاوه د صحت لپاره نورې ګټې هم شته چې په لاندې ډول بیانېږي. لومړی، اوسنیو طبي څېړنو ثابته کړي چې د مچ اخیستلو سره د ښځې د بدن مدافع قوت زیاتیږي. دوهم، زړه ورسره صحتمند کیږي ځکه چې د وینې جریان ورسره ښه حالت ته راځي. دریم، د وینې فشار ورسره کنټرولېږي. څلورم، د زندګۍ روزمره پریشانیانې د ښځې نه د مچ اخیستلو سره ختمېږي. پنځم، بدن ورسره تازه کیږي او ستړیا ورسره ختمېږي. شپږم، د بدن ګرمایش ورسره کنټرولېږي. اووم، د مخ عضلات ورسره قوي کیږي او د مخ د ګونځو مخنیوی کوي. اتم، غاښونه ورسره صفا کیږي. نهم، د ښځې خاوند کورنۍ زندگی ورسره ښایسته کیږي. لسم، کوم کسان چې د لاړو په تیرولو کې د درد احساس کوي د هغه درد ورسره ښه کیږي. یولسم، او چې دغه عمل د خپل ښځې سره ترسره کړئ نو عبادت هم دی. درنو دوستانو، بیا هم یادونه کوم که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. همدارنګه د ګونګړي نشان هم ووهئ چې راتلونکي ویډیوګانو تاسو ته تر ټولو ژر ورسیږي.